بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ډیر خوشاله یم چې تعالی موږ سره زموږ دغه د پروګرامینګ سفر یا د کوډ سفر کې برخه واخیسته او را سره شریک شي، ځکه دا داسې پروګرامي سفر دی یا داسې سفر دی چې په کوم کې بګنر لیول یا هغه کسان چې هیڅ په کوډ نه پوهیږي هغوی یا هغه څوک چې تیار په اندازه په کوډ پوهیږي دا ټول پکې شامل دي، ځکه چې داسې ډیزاین شوی دی چې په دې کې موږ د سمپل نه شروع واخلو تر ایډوانس لیوله پورې. موږ به دلته داسې کار نه کوو چې یوازې کوډ لیکل به خلکو ته ښیو. مخکې له دې چې موږ یو لاین کوډ ولیکو، زه غواړم له تا څخه یو څو تپوسونه وکړم. آیا مخکې د دې نه ته حیران شوی سوچ دې کړی دی چې واتساپ څنګه جوړیږي یا واتساپ څنګه جوړ شوی، یوټیوب څنګه جوړ شوی، څنګه کار کوي، ګوګل میپ شو، فیسبوک شو، داسې نور ډېرو اپس دي، اپلیکیشن دي کوم چې ډېر په های لیول کې جوړ شوي یا ډېر ښکلي جوړ شوي دي چې سړی ډېر اټریکټ کوي یا ځان ته راکش جذبوي. آیا په دې کله سوچ کړی چې دا څنګه جوړ شوی دی؟ یا دې کله په دې سوچ کړی چې کمپیوټر څنګه زموږ په خبرو پوهېږي؟ دلته موږ بي سی ډي لیکو، حمزه داسې حمزه هغسې یا هر څه چې موږ کمپیوټر ته وایو، کمپیوټر څنګه په دې پوهېږي؟ کمپیوټر خو یو ماشین دی، نو دا څنګه په دې پوهېږي؟ بل تر ټولو مهمه خبره دا چې پروګرامر یا کوډینګ چې څوک کوي هغه دا نه دی چې یوازې سینټیکس میمورایز کړي یا کوډ میمورایز کړي، کوډ یاد زده کړي او کوډ ولیکي. نه، اصلي پروګرامر هغه دی چې هغه څوک یو پرابلم سولف کړي، پرابلم یو مشکل باندې سوچ وکړي او هغه سولف کړي، هغه حل کړي، نو تر ټولو ښه پروګرامر هغه دی. مخکې د دې چې یو موږ داسې ووایو چې پروګرامر مخکې د دې چې کوډینګ وکړي هغه یو څه دی بیسټ تھینکر دی، یو بیسټ غوره فکر کوونکی دی، ځکه هغه باید یو مشکل یو پرابلم سولور وي، یو مشکل حل کوونکی وي. نو زه به تاسو ته وایم چې په دې کورس کې به موږ یوازې کوډ نه ایکسپلین کوو چې دغسې سینټیکس ته داسې لیکل کېږي. موږ به په دې کې د مایند سیټینګ کوو چې څنګه موږ از پروګرام جوړ شو، څنګه موږ د یو پرابلم دپاره لاره جوړه کړو، څنګه موږ یو پرابلم پیدا کړو، یو مشکل موږ څنګه پیدا کړو، بیا څنګه سولف کړو، څنګه یې حل کړو. نو موږ دې سیستم یا په دې سفر کې موږ یو پروګرامر یا د بیسیک لیول نه تر های لیول پورې تګ دپاره نو موږ به دلته هر څه وړاندې کوو. موږ به لکه دا دلته انالایز کوو چې څنګه یو مشکل یا مسله چې ده هغه انالایز کړي. مثلا په ریل لایف کې موږ سره یو مسله ده چې موټر ورکېږي، موټر خلک تختوي، نو د دې لپاره پرابلم سولوینګ یا د هغې حل لاره څه ده؟ په هغې کې جی پی ایس وصلول. دا آیډیا یا دا نظر چې چا راویستی دی هغه اول په دې سوچ کړی دی چې دا مسله څه ده، د ګاډو ورکېدل واپس باید موږ خپل ګاډي څنګه پیدا کړو. په دې فکر کړی فکر کړی چې اخر څه ته رسېدلی؟ جی پی ایس ته. جی پی ایس خپله چې دی په کوډینګ باندې کار کوي. نو د دې ځای نه موږ معلومیږي چې پروګرامر څومره لوی یا غټ رول یا په نقش لوبوي په دې ورلډ کې، په دې نړۍ کې. څنګه تاسو اوس ګورئ نن سبا د ای آی زمانه ده، نو هر څه تاسو خپله هم وینئ. نو لکه څنګه چې ما وویله چې یوازې کوډینګ به نه زده کوئ، دلته به مختلف سکل زده کوئ، پرابلم څنګه پیدا کړئ، پرابلم سلوشن څنګه پیدا کړئ، الګوریتمونه څنګه ډیزاین کړئ، هغه فلو چارټ څنګه جوړ کړئ، د هغې سوډو کوډ مطلب چې کوډ اوس یو پرابلم دی لکه مثال جی پی ایس دې پیدا کړه. جی پی ایس کې تر ټولو مسله دا ده چې دې ته خو انټرنیټ اکسس پکار دی، چې دا موږ سیګنل ته چې کوم ځای نه راکړي دا موږ باید د چی سره کنیکټ کړو، مطلب ګوګل میپ سره باید کنیکټ شي. دا اکشن مو شو، د دې نه وروسته موږ باید د چی په ترو اکسس کړو، کمپیوټر په ترو، د موبایل په ترو باندې. نو دا به هم شي کوم کمې خوا نه اکسس شي یا موږ ته څنګه پته ولګي زموږ ګاډی ورک دی ورک نه دی. دا ټول سیګنل باید په دې کې وشي. دې دپاره موږ چک کوو، لومړی یو چک کوو سلوشن دپاره پر ډیزاین سلوشن کوو. کله چې سلوشن ډیزاین کوو نو هغې نه وروسته موږ ته بعضې سټیپ وباسو، بعضې پکې اضافي وي، بعضې پکې ور اضافه کوو. څه شو؟ نو هغه چې ترې وباسو د هغې نه وروسته موږ یو الګوریتم ډیزاین کوو. الګوریتم دا ټول الګوریتم فلو چارټ دا ټول راتلونکي په دې لیکچر کې به انشاءالله زده کوو.
نو موږ زیاتره پروګرامر یا ډیولپر چې ورته وایو چې په بیسیک لیول کې وي هغوی څه کوي چې د کوډینګ یا پروګرامینګ نوم واوري هغوی بس آی ډي مطلب یو اپلیکیشن انسټال کړي چې په کوم کې کوډ کېږي په عامه اصطلاح چې ورته وایي نو هغه د انټرنیټ له لارې شي یو پرابلم مثال غواړي جی پی ایس دپاره سرچ کړي جی پی ایس کوډ نو هغه کاپي پیسټ کړي نو هلته چې واچوي نو بیا چې کار نه کوي یا پکې یو ایرر ورته راشي نو اوس خو د یو هر څه د انټرنیټ په تھرو کړي د انټرنیټ خو دومره اکسس نه لري چې هغه ستا دپاره تنګ وکړي چې دا چې مسله چېرته ستا په سیسټم کې ده یا په کوډ کې مسله ده نو دلته ته کنفیوز کېږي او ته څنګه ښکاري کوډ درته سخت ښکاري نو چې په دې وخت کې ته خپل زړه وهي او ته څه وایي چې یاره کوډ سخت دی او کوډ د هر چا کار نه دی نو پروفیشنل کا څه کوي هغه لومړی پرابلم انالایز کوي لکه څنګه چې موږ وویل په مشکل باندې سوچ کوي د هغې نه وروسته د هغې حل لاره باندې سوچ کوي او د هغې نه وروسته ډایرکټ کوډ هم نه لیکي سوډو کوډ لیکي سوډو کوډ به موږ په دې لیکچر کې وایو چې سوډو کوډ څه شته وایي په دې لیکچر کې به موږ په دې باندې فوکس نه کوو چې موږ کوډ ته لاړ شو او ما د کوډ په باره کې دومره سوچ کوئ کوډ تر ټولو اسان ترینه برخه د دې لیکچر یا د دې سیریز یا د دې سفر به وي انشاءالله ځکه ته چې کله په بیسیک باندې پوه شې نو هر څه به اسانه کېږي مثلا زه یو مثال درکړم ته یو کور جوړوي او د کور بیسیک یا موږ چې ورته بیسمنټ یا تکاوي وایو هغه کلک او قوي جوړه کړي نو بره چې پې ته څومره منزل یا بلاک اوږدوي غټوي هغه هیڅ ایشو پکې نه راځي نو همدې دپاره موږ نن په دې لیکچر کې یوازې فوکس په چې شي باندې دی فوکس په دې دی چې موږ مایند سیټ څنګه جوړ کړو او څنګه تھینک ایز ا ډیولپر وکړو دا په یاد ولرم زمونږ هدف دا نه دی چې ته کوډ زده کړې مطلب کوډ میمورایز کړې د حافظانو غوندې کوډ حافظې ته مه سپاره چې ټکیه په ټکیه کوډ ته کړې زمونږ هدف دا دی چې څنګه سوچ وکړې څنګه یو پرابلم یا مسلې یا مشکل ته حل پیدا کړي او څنګه یو د رښتینی سافټویر انجینیر په توګه سوچ وکړي او د هغه په څیر اکشن وکړي کوډ یوازې وسیله ده رښتینی طاقت په فکر کولو کې دی نو موږ به دلته فکر کول مایند سیټ زده کوو چې څنګه موږ سوچ وکړو څنګه حل لارې راوباسو ویلکم ټو زموږ کالج په دې کې به نن موږ هغه څه وایو چې موږ ولې سی پلس پلس استعمالوو موږ ولې ډي سی ایس سلیکټ کړه موږ ولې په دې ترتیب سره ځو لکه څنګه چې موږ د مایند سیټ باره کې خبرې کوو نو پکار ده چې لومړی څه مهم سټیپس زده کړو مخکې له دې چې موږ د کمپیوټر ته او کمپیوټر کوډ ته کښېنو زموږ کالج کې موږ به نن یوازې سی پلس پلس نه زده کوو موږ به په دې کې زده کوو چې څنګه پروګرامر راشو دا بیسیک کوېشن دی چې ستا دپاره چې وای دیس کورس مطلب ته ولې دا کورس سلیکټ کړې صحیح ده نو دلته د کوم ځای نه سټارټ واخلئ یعنې که څوک چې دغه زده کوي پروګرامینګ زده کوي یا یو پروګرامر جوړېږي هغه عموما په بیسیک یا په بیګنر لیول کې ډېر کنفیوز وي چې د کوم ځای نه سټارټ واخلم څنګه سټارټ واخلم څه وکړم څه ونه کړم یوازې کمپیوټر لاندې مخ ته کښېنم او کوډ ولیکم زه به پروګرامر شم که نه نو دغلته موږ جواب ورکوو چې ته به د کوم ځای نه سټارټ اخلې ولې به دا څه وایي او ولې به دا څه نه وایي صحیح شو لکه موږ چې دغلته روډ میپ ته وګورئ دې ځای کې دلته لیکلي دي مایند سیټ دی بیا لاجیک دی بیا فلو چارټ دی بیا الګوریتم دی بیا سوډو کوډ دی دا هغه سټیپس دي چې کوم مخکې له دې چې ته کوډ یا د کمپیوټر مخ ته کښېنه د کمپیوټر په کیبورډ باندې بټنې ووهي او کوډ ولیکي د هغې نه مخکې باید ته دغه سټیپس نه تېر شې نو هغه چې موږ لکه مایند سیټ باندې خبرې وکړې نو اوس راځو لاجیک بلډینګ باندې خبرې کوو خو مخکې له دې چې په دې لاجیک باندې خبرې وکړو موږ به راځو په کوېشن ته جواب ورکوو موږ ولې ډي سی انتخاب کړو ولې سی پلس پلس انتخاب کړو مخکې مې هم وویل چې ډي سی او سی پلس پلس په دې خاطر انتخاب کړو چې دا زموږ سره په هیلپ کوي چې ډي سی هغه لیول پروګرامینګ دی چې په کوم کې موږ ډفرنټ کاینډ اف الګوریتمز زده کوو او موږ سره هیلپ کوي چې څنګه یو لاجیک یا سوچ وکړو د یو باره کې یا یو پرابلم باره کې څنګه سوچ وکړو موږ ته د مایند سیټینګ څنګه موږ ته دا هم ښیي چې پرابلم څنګه سولو کړو یو مسله یا مشکل څنګه سولو کړو سی پلس پلس پې درته وایي چې سی پلس پلس په دې خاطر چې دا موږ ته سټیپ بای سټیپ پروسیجر حل کوي سټیپ بای سټیپ ځي نو په دې خاطر موږ سی پلس پلس استعمالوو ولې الګوریتم کوم الګوریتم یوز کوو هغه پر نیکسټ لیکچر کې انشاءالله وایو خو الګوریتم اصلا څه ته وایي په دې لیکچر کې پړاو خو بیا هم دلته شارټ الګوریتم دې ته یو کار چې څه په کومه طریقه کېږي هغې ته الګوریتم ولکه چای چې څنګه پخېږي اول به اوبه راواخلې بیا به یې چای جوس کې واچوي هغه به وخوټ کوي بیا به کې شمع واچوي نو دا الګوریتم دی د چای پخېدو الګوریتم دغه دی
Why do companies ask this guy in interview? But different high level companies, the low level high level companies like Microsoft show, Amazon show, different companies چې دوی د ډي سي انټرویو کله چې انټرویو لور شي دوی ته نه د ډي سي باره کې پوښتنه کوي لکه what is tree what is hoops and so on داسې کوېشنې کوي. نو زمونږ ګول دلته یوازې دا نه دی چې ته کوډ زده کړې یو لاین کوډ زده کړې. زمونږ هدف دا دی چې تاسو کانفیډنس زده کړئ، کانفیډنس سره یو خپل ځان ته په خپله داسې یقین دې وشي چې ته ځان ته ووایې چې زه یو پروګرامر یم. what is programming, how does a computer think. نو لومړی کوېشن ته باید دې ته جواب ورکړو لکه موږ بار بار وایو پروګرامینګ دا پروګرامینګ څه شی دی او کمپیوټر څنګه سوچ کوي. په دې دواړو ځان پوه کول دي. مخکې دې چې ته له چا سره خبرې وکړې باید د هغه باره کې لږ یو اندازه معلومات ولرې. مثلا ته فرانس ته ځې، ته چې له چا سره خبرې کوې هغه عام سړی نه دی، حتما به چېرته په کیس کې تا سره هیلپ کوي یا به څوک وي نو ته باید هغه باره کې لږ معلومات ولرې. اوس زموږ کنټکټ یا زموږ رابطه د کمپیوټر سره، موږ باید د کمپیوټر باره کې لږ معلومات ولرو. کمپیوټر څه کوي، څه خوري، څنګه سوچ کوي، څنګه سوچ نه کوي. صحیح ده. نو اول راځو وات از پروګرامینګ. دا پروګرامینګ څه شی دی؟ دا یو انسټرکشن دی یا لارښوونه ده یا کوم چې کمپیوټر ته ورکول کېږي او هغه د هغې په ترو باندې یو پرفارم یا یو اکشن ترسره کوي. لکه زه چې تا ته ووایم چې هلکه د دې ځای نه ولاړ شه، نو دا چې شو هلکه موبایل دې بند کړه. دا یو پروګرامینګ دی یا دا یو انسټرکشن دی چې د هلکه موبایل دې بند کړه. دا یو انسټرکشن ما تاله درکړو، نو په دې چې ته اکشن واخلې، مطلب ته موبایل بند کړې، نو دا چې شو یو پروګرامینګ شو، اکشن ترسره شو، یو ټاسک ترسره شو. نو کمپیوټر ته هم موږ د سی پلس پلس په ترو باندې یا د پایتان په ترو باندې یو انسټرکشن ورکوو، هغه په هغې باندې عمل کوي یا پرفارم کوي، هغه عمل ترسره کوي. نو موږ چې وایو دې ته پروګرامینګ وایو. لکه دلته هم مثال هماغه د چای ولیکل شوی دی چې ګوره اوبه خوټ کول دي، له هغې کې به چای او لکه شمع او چیني ګډول دي، شمع او بوره ګډول دي او ورسره څنګ کې چای دي چایو کې په کپ یا پیاله کې اچول دي. نو پروګرامینګ همدغه سیم کار کوي. مثلا زه تا ته اوس یو مثال درکوم. موږ غواړو سمپل کلکولیټر جوړ کړو چې هغه ایډیشن وکړي، جمع کول وکړي. مثال ته چې دوه عددونه ورکړي د هغه جمع کړي، 100 جمع 100 یا 2 جمع 5 8 جمع 9 دغه عددونه ته ورکړي او هغه را جمع کړي. نو دا یو پروګرام غواړي. پروګرام د دې انسټرکشن د دې ګایډنس څه شی دی؟ ته به یو دوه عددونه لومړی د نفر نه اخلي، یوزر نه، چې هر څوک یوزر دی د کلکولیټر، هغه نه به دوه عددونه اخلي، دوی ترمنځ به ته څه شی کوې؟ ایډیشن به کوې، جمع کول به کوې، واپس به هغه ته ریزلټ ورکوې. ا جمع بي به کې، ا جمع بي به ترې راواخلې، ا پلس بي به ترې راواخلې او هغه ا جمع بي کې بیا به چا ته ورکړې؟ ریزلټ به یې بیرته یوزر ته ورکړې. نو کمپیوټر څنګه تھینک کوي؟ اوس دې کوېشن ته راځو. کمپیوټر څنګه ډیزاین شوی دی، کمپیوټر څنګه تھینک کوي او پروګرام پکې څنګه کار کوي، ماشین کوډ څه شی دی. که موږ وګورو کمپیوټر هر چا اورېدلی دی چې کمپیوټر په 01 باندې خبرې کوي، 01 باندې خبرې کوي. دا ماشین لانګویج دی. 01 څه شی دی؟ 01 سیګنل دی. هر څه شي کې چې وګوري بجلي راغله 1، بجلي لاړه 0، پکې بل شو 1، پکې بند شو 0، موبایل چارج ختم کو 0، موبایل چارج شو 1. نو دا هر څه 01 دی، سیګنل دی، سیګنل. نو کمپیوټر په سیګنلو کار کوي، 01 باندې آن آف باندې کار کوي، یس نو باندې کار کوي. نو د دې دپاره نو چې کمپیوټر پوه شي، موږ بیا د علماو د مختلف کاینډ اف لانګویج راویستي دي. لکه دې نه مخکې چې کوم لانګویج وي د سی پلس پلس نه مخکې چې وه ډاس باکس و چې کوم بیخي مشین لیول لانګویج وه، هر یو انسټرکشن به دې خپله ډایرکټ مشین ته ورکو. بیا سی پلس پلس شوې، بیا ورپسې مختلف نور لانګویج شو چې هیومن ته نږدې شوې. نو ډاس باکس داسې وه چې مشین ته ډېره نږدې وه، انسان نه لرې وه. بیا ورپسې سی پلس پلس راغله چې مشین ته هم نږدې ده، انسان ته هم نږدې ده. اما ډېره سخته نه ده او نه ډېره اسانه ده. ټیک ده. نو ماشین په داسې طریقې کار کوي لکه مخکې مې چې وویل چې دې ته به ته یو پروګرام، دې ته به ته یو څه شی ورکوې، ګایډنس ورکوي یا ټرانسلیټر به پکې ودروي چې هغه د یو لانګویج ده. هغه لانګویج هم داسې نه ده چې تا لانګویج وکړو کمانډ یې پکې ولیکو بس حل نه. هغه لانګویج چې کومه موږ ورکوو هغې کې یو سافټویر وي چې کمپایلر ورته وایي، چې کمپایلر سپیشلی دغه کمپایلر ته موږ بیا ټرانسلیټ یا ترجمان ویلی شو چې کوم زموږ ژبه راخلي او هغه د ماشین ژبې ته اړوي، 01 ته اړوي. څه شوه؟ نو چې کله ماشین ژبې ته واوړي 01 ته ماشین ژبه باندې کمپیوټر پوهېږي، نو هغه چې په دې پوه شو هغه هماغه کمانډ ترسره کوي.
مونږ بیا هماغه کوېشن دی چې ولې سی پلس پلس او مونږ څه ضرورت لرو چې په دې کې سټارټ واخلو. نو سی پلس پلس چې دی تیز دی او قوي دی. لکه په دې کې ګوره په پروګرامینګ لانګویج دی کوم چې مونږ ته ډایرکټ کنټرول راکوي په میموري هارډویر باندې. مخکې هم درته ما وویله چې ګوره ډاس باکس چې وه بیخي مشین ته نږدې وه، بیا سی پلس پلس چې شوه هم مشین ته نږدې وه هم انسان ته نږدې وه. انډسټریل سټانډرډ دی. لکه په کله چې ته سی پلس پلس زده کړې په دې کې مختلفو ځایونو کې درته په انټرویو کې کوېشنې کېږي د سی پلس پلس باره کې، د سی پلس پلس ډي سی باره کې، د سی پلس پلس ډفرنٹ کاینډ اف کوډ باره کې. لکه دا په سافټویر انجینیر کې یوز کېږي، په ګیمینګ انجن کې یوز کېږي او داسې نور ټاپ کمپنۍ چې کوم دي ټیکنالوژي کمپنۍ چې کوم دي دی یوز کوي د انټرویو لپاره. او د مونږ مخکې وویل چې ډي سی لپاره ولې پرفیکټ دی یا ولې مونږ ډي سی کې د استعمالوو کوم دا چې مونږ ته سټپ بای سټپ لار ښیي چې مونږ دا کار څنګه وکړو. انشاءالله په مرور د زمان به مونږ دا وګورو. همدغه سیم پروسیجر به مونږ په پایتان کې هم کوو. دلته به مونږ هر یو لاین بیل لیکو، ډفرنٹ به لیکو، اما پایتان کې به ټول یو ځای لیکو. مثال درکړم، ته وریجې پخوې، د وریجو یا د وریجو ورته وایي، وریجو پخوې نو ته هغې باندې نه پوهېږې. مثلا زه خپله شخصا نه پوهېږم چې وریجې څنګه پخېږي، او یو شپږ راشي او تا ته ووایي چې هلکه دا مرچ راواخله، دا مساله راواخله، دغه شی راواخله، دغه شی راواخله، ټول درته داسې بڼ کړي او درې کړي چې دا واخله او هلته وریجې ووینځه، دا ټول په یو وار درته دا هر څه ووایي. نو ته خو هغه ټایم به وکولی شې چې دا چی وکړې، دا وریجې پخې کړې. اما نیکسټ ټایم چې کېږي دغه کوم پروډکټ یا کوم مواد چې ته استعمال کړي هغه ستا د ذهن څخه وځي، نو بیا ستا څخه د وریجو د پخېدو چل هېرېږي. نو په دې خاطر پایتان دغسې کار کوي. اما کله چې ته سټپ بای سټپ لاړ شې، مثلا ته تا ووایي چې اول ته وریجې راواخله، وریجې اوبو کې واچوه چې غټې شي، چې کله غټې شي هغه بیا دغه مرچ راواخله، د بخار کې باندې کړه، بیا پکې دغه مرچ واچوه، بیا پکې دغه شی واچوه، بیا پکې مختلف کاینډ اف پروډکټ درته وښیي چې هغه په دې کې ګډ کړه یا دې کې واچوه. نو ته هر یو سټپ ته بیل وکړه، هر یو قدم ته بیل واخیسته، نو ستا ذهن کې دا نښلي چې اول ما څه کار وکړم، ما اول وریجې راواخیستې، بیا مې ووینځلې، بیا مې اوبو کې پرېښودې چې غټې شي، بیا مې د بخار کې واچولې، بیا مې دغه کار وکړ، بیا مې دغه ټول د ذهن کې پاتې کېږي. نو ته بیا کولی شې سبا که د استاد نه وي ته وریجې پخې کړې. اما پایتان درته مخکې مې څنګه وویل پایتان دا اوس کله چې تا دا زده کړو دا سټپ، ته اوس کولی شې په پایتان کې په اسانۍ کار وکړې. څنګه؟ ته کولی شې ټول کارونه په یو ځل وکړې. لکه څنګه وریجې یو ځای کې زر باندې کړې، بل ځای کې ته اور بل کې د بخار ورته پاک کړې، بل ځای کې سودا موده کوم چې په دې کې د مرچ او مسالې لګېږي هغه راټولې کړې او ټول یو ځای ترسره کړې. دا بیا اساني دی، ستا د ټایم نیولو مخه کوي. صحیح شو؟ نو دا بیا د پایتان حال دی، یعنې پایتان موږ سره دغه کې مرسته کوي، زموږ ټایم کم ولګېږي په لیکلو د کوډ کې. خو سی پلس پلس د دې لپاره موږ وایو چې دا موږ ته په واضح او په سټپ بای سټپ قدم سره هر څه وښیي چې بیا زموږ څخه هېر نه شي. راځو دې ته چې آی ډي ای څه شی دی او کمپایلر څه شی دی. کمپایلر باندې خبرې وکړې، دا یو ترجمان دی چې دا انټرپریټر هم لرو، کمپایلر هم لرو. دوی دواړو ترمنځ دومره فرق نشته، خو فرق یې همدومره دی چې کمپایلر چې دی دا سټپ بای سټپ هر یو پروګرام ستا رن کوي، لاین بای لاین ستا پروګرام رن کوي. خو انټرپریټر دا په پایتان کې یوز کېږي چې دا ستا ټول پروګرام یو ځای رااخلي او رن کوي. نو که هغې کې هر ځای کې ایرر وي بیا تا ته ټول چې رن شي بیا د هغې نه وروسته تا ته ایرر ښیي. خو کمپایلر بیا سټپ بای سټپ هر لاین ستا کوډ، هر لاین کوډ ستا رن کوي چې هر ځای کې ایرر پیدا کړي همغلته درېږي. آی ډي ای څه شی دی یا ایډیټر؟ دا داسې نوټ بک دی ساده، چېرته چې موږ کوډ ولیکو هغې ته آی ډي ای ویلی شو. هغه که کارسر وي، ویس کوډ وي، انټي ګریویټي وي، دا اپلیکیشنز دی. اوس فی الحال پرې سوچ مه کوئ، انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به موږ دغه ویډیو دغه انسټالوو، سی پلس پلس انسټالینګ به زده کوو چې سی پلس پلس څنګه انسټالېږي په ډفرنټ اپریټنګ سیسټم کې، لکه په مایک او ایس کې، په وینډوز کې او لینکس کې انشاءالله. ډیولپمنټ مایند سیټ باندې موږ مخکې هم خبرې کوو، خو بیا راځو خبرې پرې کوو چې ډیولپمنټ مایند سیټ څه ته وایي، څنګه کار کوي. لکه موږ چې وګورو تاسو دا اوس هغې ټایم کې ما تاسو نه په کوېشن وکړې، اوس یې بیا درڅخه کوم. هر یو اپلیکیشن باندې سوچ وکړئ، آیا دوی یو پرابلم یا یو مسله حل کړې نه ده؟ هغه که په پاکستان کې ایزي پیسه ته وګورو، د پیسې لیږل رالېږل یې اسان کړي، که په افغانستان کې وګورو د
حسابیات د MTN لخوا چې جوړ شوی دی یا د اټوما لخوا جوړ شوی دی. موږ ته د پیسو لیږل را لیږل اسانه کړي دي. ګوګل میپ ته که وګورو هر څوک یې یوز کوي، په ډفرنټ کنټري کې یوز کېږي. نیټفلکس ته که وګورو نو هر څوک یې د دې لپاره استعمال کوي چې موویز وګوري په های لیول سره. واتساپ ته که وګورو د ډفرنټ کنټري سره کنیکټ کړي دي، د خلکو سره د کنټاکټ کولو لاره اسانه کړې ده. نو د ټولو یو مسله حل کړې ده. نو دې ته ولې موږ ځکه وایو چې پروګرامر یا کوډر مخکې د دې چې دا یو کوډ ولیکي هغه باید تو سوچ وکړي، یو مسله باندې سوچ وکړي چې د دې پرابلم مسله یا حل څه شی دی. لکه موږ ډېر ډیولپر چې دي که نه دا کوېشن باید جواب کړي چې پرابلم څه شی دی، د دې امپورټ څه شی دی، مطلب مسله څه ده، د دې آوټپوټ څه شی دی او څنګه دا سولف کېږي او څنګه باید دا اپټمایز شي، مطلب برابر شي. مثلا یو مثال وکړه، ځان سره سوچ وکړه، دا ټاسک شو، ځان سره سوچ وکړه او په داسې یو مسله پیدا کړه چې کولی شي ته هغه د دې نه نور هم اسانه کړې. اوس تیار حل ده. ځینې مسلې دا نه دي چې حتما به هغه مسله بنده وي او ستا اپلیکیشن یا د یو اپلیکیشن ضرورت به وي، نه، مسلې روانې وي، حل به وي، اما ته دې ته د دې نه نور هم اسان ترینه لاره پیدا کړه. مثلا ستا پلار دکاندار دی او دکان حساب ټول په څه شي کې لیکي، په کتابچه کې لیکي. کله چې یو کال تېر شي او د کال حساب کوي نو دا په ورقه ګرځي او ځای پیدا کوي چې کوم ځای کې ما څه لیکلي، کوم ځای کې ما څه لیکلي، چاته مې قرض دی، چاته مې قرض نه دی. نو دا یو پرابلم دی که نه. واټ از امپورټ همدغه دی چې دا ستا د پلار د قرضې لیکل او د حساب لیکل دا څنګه کنټرول کړي، د دې آوټپوټ څه شی دی. که چېرته ته دا ښه منظم کړې ورته نو دا به کلیر په یو سټیپ سره سرچ بټن پکې ورکړه، څه چې پلار غواړي په نوم سره ټنګ راوځي به پکې، ټیک شوه. نو همداسې نو د دې سولف دا اوس کله چې تا خو دا مسله پیدا کړه چې یعنې پلار مې داسې حساب باندې ستړی دی، دې مسلې حل څه شی دی، په هغې به سوچ وکړې. مثلا ستا پلار حساب داسې لیکي چې ټول پروډکټ چې کومره څومره اخلي هغه ټول یې نوټ کړي دي. نو دې دپاره به ته پروګرامینګ یوز کوې، کوډ به یوز کوې چې هغه به چیک کړي دا باید یو چېرته سټور کړي. اوس په دې باندې سوچ مه کوه چې دا به زه څنګه سټور کړم، فی الحال یوازې هغه مایند سیټ جوړ کړه، ټیک ده، چې یو پروګرامر څنګه باید سوچ وکړي. نو دا باید د کوم شی نه چې دي لکه څنګه چې په کاپي یا په کتابچه کې سټور دي، دا باید یو ځای کې هم سټور شي، په کمپیوټر کې مثلا لکه د کتابچې کار وکړي. نو دا چې کله دا د یو اکشن خو یا اپشن خو تاسو سول کو چې صحیح زه به سټور کړم. ښه پلار مې قرضدار یو ځای کې لیکي، چا نه چې قرض کړی بل ځای کې لیکي. اوس دې دپاره باید زه دوه صفحې جوړې کړم چې یو څه یو ځای کې سټور شي، بل څه بل ځای کې سټور شي، اما ما ته واضح ښکاره شي چې دا د دوی ده، دا د دوی ده. نو دا ټول ارګنایزیشن دا هر څه دا سټیپ بای سټیپ سولف کولو پرابلم چې تا ته راځي. کله چې ته یو مسله پیدا کړي د هغې د حل لاره خپله پیدا کېږي. یو عالم وایي همدغه خبره هغه هم کړې وه پکې، وایي مخکې له دې چې ته د حل لاره باندې سوچ کول وایي ته مشکل وپېژنه، مشکل دی چې وپېژنې د حل لاره خپله راځي. موږ زیاتره وخت مشکل نه وي پېژندلی خو حل لارې پسې ګرځو. مثلا همدغه مشکل که زه تاته اوس واخلمه، زه تاته سټیپ بای سټیپ مشکل ونه وایم چې زما مشکل دا دی چې زه دکان حساب داسې لیکم چې هره کتابچه کې قرضدار یې بیل لیکم، په هره کتابچه کې د چا نه مې چې قرض اخیستی بیل لیکم، کوم پروډکټ مې چې ګران اخیستی هغه بیل لیکم، کوم چې ارزانه شوی بیل لیکم. دغه مسله زه تاته داسې ونه وایم، یوازې تاته دا وایم چې ماله زما د دکان دپاره یو اپلیکیشن جوړ کړه. دغه زما مسله یا مشکل تاته کلیر نه شو نو ته نشي کولی چې دا په اسانۍ سره سولف کړې. نو د دې دپاره ته اول مسله یا مشکل یا پرابلم چې کوم دی دا ښه وپېژنه، د هغې نه وروسته د هغې سولف کېده خپله نیز 100% نه خو 80% حل شو کله چې تا مشکل وپېژنده. لاندې هم موږ د لیکنه کې لیکلي دي چې هر یو انجینر، سافټویر انجینر وي، هر یو ډیولپر یا هر څوک چې کوډ کې هغه باید اول د څه شی وي پروګرام د پرابلم سولف کوونکی وي، د پرابلم حل کوونکی وي، د هغې نه وروسته باید دا کوډینګ وکړي. صحیح شو. مخکې دې چې دا کوډ ټچ کړي یا کیبورډ ټچ کړي دا باید سوچ وکړي، هر څه ډیزاین کړي او هر څه ځان سره په یو کاپي باندې رایټ کړي چې دغه سټیپ بای سټیپ به راځو. د دې دپاره چې دغه قدمونه څنګه واخلئ هغه انشاءالله په دې لیکچر کې پړاو. نو what is an algorithm؟ راغلو دې له چې الګوریتم څه شی دی، مخکې هم پرې خبرې وکړې. دا یو سټیپ بای سټیپ سلوشن دی چې کوم موږ ته پرابلم سولف کوي، مسله حل سولف کوي. او هر یو الګوریتم چې دی دا یوازې هر یو الګوریتم باید سم وي، ساده وي او په معلومو قدمونو کې وشي. داسې نه وي چې یو الګوریتم یا یو مسله دومره اوږده شي چې مختلف 100 سټیپس ولري چې یعنې دا سټیپ دی دا سټیپ دی، نو هغه بیا الګوریتم نه دی. هغه کوم الګوریتم به ورته وویلی شو خو څه شی دی، میسي الګوریتم دی.
نو دا باید افیشینټ وي. افیشینټ مطلب دا چې باید ډیر منظم وي او په لږ وخت کې چې وي ترسره شي. مطلب کله چې یو څه منظم وي هغه په لږ وخت کې په لږ ټایم نیسي او لږ میموري لږ ټایم. موږ ته په کمپیوټر کې یا پروګرامر ته تر ټولو مهم څه شی دی چې ټایم کم ضایع کړي، میموري کم ضایع کړي او پرابلم غټ سولو کړي. نو دا کوم الګوریتم چې موږ یوز کوو یعنې الګوریتم څه ته وایي دا باید افیشینټ وي، مطلب لږ ټایم او لږ وخت ونیسي، لږ ټایم او لږ میموري ونیسي. او بل داسې الګوریتم وي چې هغه اسانه وي چې خلک پرې پوه شي، داسې نه چې الګوریتم د ګډ وډ وي چې خلک کنفیوز کړي. نو مثلا لاندې د کلکولیټر سمپل چې دوه عدد سره جمع کوي د هغې الګوریتم څنګه دی. هغې الګوریتم دا دی ته به سټارټ واخلې، سټارټ چې کله واخلې ته به دوه عدد امپورټ واخلې چې کوم ته سره جمع کوي چې امپورټ A امپورټ B ده. د هغې نه وروسته به دلته وګوره اډ A پلس B همدغه دوه عدد به ته خپلو کې سره جمع کړې او بیا به چې سکرین باندې به بیرته ډسپلی کې یوزر ته. نو مونږ چې وایو د کاراکټریسټیک یا خصوصیت د یو ښه الګوریتم چې شی دی هغه باید صحیح وي، مطلب هیڅ ایرر پکې نه وي، په هر ټایم کې ښه صحیح جواب ورکړي او حال کوم فاینایټ مطلب په معلومو سټیپونو کې معلومو قدمونو کې باید دا مسله حل کړي او دا باید په لږ وخت کې په لږ میموري باندې هر څه حل کړي او بل ساده به وي چې هر څوک پرې پوه شي. اوس راځو فلو چارټ چې ته وایي نه هغه خو الګوریتم خو زده شو چې الګوریتم چې ته وایي هر څه چې موږ کوو د هغې چې هغه د کومه د حل لاره موږ پیدا کړې او هغه باید د حل لاره داسې ساده او منظمه تاثیر کوونکې وي چې هغه هر څه ډېر په اسانۍ سره ترسره کړي، په لږ وخت کې په ډېرې اسانۍ سره ترسره کړي او هر څوک پرې پوه شي. مثلا مخکې مو درته د وریجو یا د چاولو مثال درکړه چې دا څوک پخوي. نو دا د دې چې کوم منظم سټیپس دي دا معلوم دي که نه. مثلا وریجې راواخله، اوبو کې واچوه، اوبه دې غټې شي، په دې بخار کې واچوه، په اور یې کېږده. نو چې کله اوبه پکې ور واچوه سیده چې وخوټ کېدې بیا پکې مسالې ور ګډې کړه. نو دا د وریجو پخېدل دي. هسې مثلا مې ویل زه خپله په دغې نه پوهېږم چې وریجې څنګه پخېږي. نو دا یو چې شو الګوریتم دی، د وریجو پخولو الګوریتم کوم دی موږ زده کړو څو سټیپ ټول 4-5 سټیپ. نو داسې د چای پخولو خپل الګوریتم دی، لکه هغې کې مو اوبه راخیستل دي، په چاجوس کې اچول دي، دلته د بخار کې اچول دي، دلته چاجوس کې اچول دي، هغې کې شمع اچول دي، خو دې کې مختلفې مسالې دي. همداسې الګوریتم خپل دی، د هر یو د پخېدو لاره جلا ده او معلومه لار ده، یعنې دا نه چې کیسه اوږده شي، معلوم قدمونو کې هر څه حل شوي دي. نو دې ته څه ویلی شي؟ الګوریتم وایي. اوس راځو فلو چارټ. فلو چارټ د همغه کوم الګوریتم چې دی یا کوم سټیپ چې تا د پرابلم دپاره پیدا کړی دی چې پرابلم په دغه سټیپ سره سولو کېږي، د هغې په ویژول یا هغه په تصویر یا په عکس کې ښودلو ته فلو چارټ وایي. یعنې د هغې داسې ګراف یا د هغې داسې یو ډیاګرام رسمول چې په هغې سره خلک وګوري او معلوم کړي چې دغه الګوریتم د دې ځای څخه شروع کېږي، په دغې ځای کې ختمېږي، دغلته دا عمل شوی، دلته دا عمل شوی دی. دې ته فلو چارټ وایي. فلو چارټ چې دی موږ سره کوم مرسته کوي یا څه دی؟ فلو چارټ چې دی دا اسانه دی د کوډ نه، د سوډو کوډ نه هم اسانه دی او د کوډ نه هم اسانه دی. څنګه اسانه دی؟ دا موږ ته هر څه ښکاره ښیي. think visually before you write a single line of syntax. مخکې دې چې ته کوډ ولیکې یا سینټکس ولیکې د هغې نه مخکې ته هر څه ویژولي یعنې هر څه تا ته په یو عکس کې ښکاري. بل بګنر فرینډلی دی. Anyone can read and debug a flowchart, no programming knowledge required. مخکې ما درته وویل چې دا بګنر فرینډلی دی، لکه دا هر څوک دوستانه دی، هر څوک پرې پوهېږي، هغه که ډیولپر وي یا که ډیولپر نه وي، هغه کولی شي چې د فلو چارټ په ترو باندې ځان په دې سیسټم یا په دې الګوریتم پوه کړي. او یونیورسل لانګویج every developer everywhere uses the same flow chart symbol. یونیورسل لانګویج نه مطلب دا چې دا فلو چارټ چې دی دا هر څوک د خپلې خوښې نه شو جوړوی چې څوک یو رقم شیپ ورکړي څوک بل رقم نه، ځکه چې دا بیا سټنډرډ نه شو او دا خلک کنفیوز کوي. نو د دې دپاره خپل دا یونیورس شوی، یونیک شوی دی، خاص شوی، ځانګړی شوی دی. ځینې سمبول دي چې دلته منشن شوي دي چې دغې باندې دا ښودل کېږي. اوول زه راځم د دې شکلونه درته ښایم چې اوول څه رقم شکل ته وایي. اوول د هګیداره موږ ته بیضاوي وایو، ریکټینګل ته موږ مستطیل وایو، داسې پراخه. نو راشو دلته وګورو دا فلو چارټ اگزامپل د لومړی د اگزامپل د فلو چارټ واخلئ. دې ته وګورئ، په دې اگزامپل کې به تاسو ته ښکارېږي
دا فلو چارت سٹارټ بټن دا ولته لیکلي دي چې سٹارټ او اینډ چې دی وګوره سٹارټ اینډ به په کوم دغه سره ښودل کېږي سمبول سره اوول بیضوي شکل ته ویل کېږي دغه موږ ته بیضوي د هغې ډوله شکل. بیا ورپسې راځو دا کوم چې دلته یې ښودلي دي ریکټینګل کې موږ څه شی کوو پروسس کوو سټیپ اور اکشن کوم کې چې موږ یو اکشن یا سټیپ ترسره کوو هغه ریکټینګل کې ښیي صحیح شو. دا بیا ریکټینګل دلته نه دی راغلی دلته د پیرالګرام چې کوم دی پیرالګرام دا کوم یو دی دا یو دی دا داسې کوډ چې ښودل شوی دی دې ته دا ولې ویل کېږي په دې کې موږ انپوټ او آوټپوټ په دې کې اخیستل کېږي او ورسره څنګ کې دا مستطیل چې دی یا ډایمنډ چې ورته ویلی شو دا څه د دپاره استعمالیږي دا کنډیشن دپاره استعمالیږي ستا داسې الګوریتم دی چې په هغه کې یس نو کوېشن راغلی وي یا یو داسې کنډیشن کې ورکړي که داسې وشي داسې حرکت دې وکړي که داسې وشي داسې حرکت دې وکړي لکه دې کې موږ ګورئ دوی چې شی پیدا کوي اف نمبر ماډولس equal to 0 دوی ایون نمبر پیدا کوي موږ ته جوف نمبر وایو که چیرته وي دا ایکول د دې سره شو نو یس شو یعنی ایکول دی نو هغه د دلته ایون نمبر شو کې که چیرته ایون نمبر نو شو نو هغه د آډ نمبر شو کې ځکه کوم نمبر چې ایون نه وي جوفت نه وي هغه به حتما تاک وي او این د خیره کې بیا په بیضوي یا په چی سره ښودل شوی اوول سره ښودل شوی دی. نو الګوریتم نو فلو چارټ یوازې په دغه سره ښودل کېږي اوول دی ریکټینګل دی پیرالګرام دی ډایمنډ دی او بل څه شی دی ایرو دی ایرو سره فلو ښودل کېږي لکه د کوم ځای نه کوم ځای ته به ځي. لاندې وګورئ سټارټ دی انپوټ ا دی انپوټ بي دی سم equal to a plus b دی او پرنټ سم دی اخر کې end دی دا سټار دا دلته چې دا کوم ایرو دی دا موږ ته چې ښیي فلو ښیي چې ډایرکشن ښیي چې کوم ځای نه سټارټ کېږي کوم ځای کې ختمېږي. سوډو کوډ ته راځو چې سوډو کوډ څه ته وایي او د دې کوم دا سره یو رقم نه دي خو موږ کمپیریزن د دې لپاره کوو چې ښه پوه شو د الګوریتم فلو چارټ او سوډو کوډ د دې ترمنځ کمپیریزن کوو. راځو سوډو کوډ څه شتل کېږي دا سوډو کوډ په خپله ژبه کې یعنی په خپل لانګویج کې یا په سمپل انګلیش لانګویج کې د پروګرامینګ سینټکس خپل ځان ته لیکل چې پروګرام په کې کوم سټیپ اخیستل کېږي هغه څنګه ښودل کېږي. دلته انګلیش کې لیکلي دي رایټینګ لاجیک ان سمپل انګلیش ناٹ tied to any specific programming language it bridges the gap between your thinking and actual code. کله چې سوډو کوډ ته لیکي دغه سوډو کوډ په ترو ته پایتان کې کوډ کوي شي ته په سی پلس پلس کې کوډ کوي شي ته په جاوا سکرپټ کې کوډ کوي شي ته په هر یو ډول ژبه کې لانګویج کې ته کوډ کوي شي. سوډو کوډ څه شی دی دلته کوم ګورو سٹارټ دی انپوټ دی سم دی پرنټ دی او اینډ دی دا هغه څه دي چې دا په ریل لانګویج کې نشته لکه سټارټ بټن په ریل لانګویج کې نشته چې ته به ولیکې چې سټارټ انپوټ بټن که پکې وي خو به دلته انپوټ په انګلیش کې هم ساده انګلیش ته په لانګویج کې هم داسې انپوټ استعمال شوی دی صحیح شو. سم دی لکه زمونږ کار دلته وګوره سوډو کوډ دې ته چې هر څوک وګوري پوهېږي چې ښه پروګرام د دې ځای نه سټارټ شو بیا انپوټ ا واخیسته انپوټ بي دوه عدد یې واخیسته د هغې نه وروسته سم باندې په ټول معنا پوهېږو سم جمع کېدل ته ویل کېږي سمیشن څخه اخیستل شوی دی چې ا پلس بي دی هغې نه وروسته پرنټ مطلب شو کول دي پرنټ کول دي د سم دا کوم ا پلس بي چې دی د هغې شو کول اخر کې اینډ شوی دی نو دې ته سوډو کوډ وایي. نور اګزامپل یې هم درکوم دلته به وګورو سوډو کوډ ما یې تیار سرچ کړی دی دې ته وګورئ اګزامپل اف سوډو کوډ ښه دا د سټوډنټ لیول دپاره دی لکه موږ چې په سکول کې لرو چې ګریډ ا او ګریډ بي هغه په دې سره شو کېږي که چېرته یو سټوډنټ اف سټوډنټ ګریډ از ګریټر دین اور ایکوال ټو 90 پرنټ ا دلته وګوره دا پروګرامینګ لانګویج نه دی دا سمپل انګلیش دی چې کوم باندې موږ ځان ته سوډو کوډ کړی دی چې موږ به کوډ یا کنډیشن څنګه کړو کوم سټوډنټ چې ګریډ د 90 څخه زیات وي نو هغه پرنټ ا د هغه ریزلټ کا او ایلس مطلب که چېرته هغه نه وي بیا ورپسې څه شي که کوم سټوډنټ چې دی هغه ګریټر دی اور ایکوال ټو 80 کوم چې دی زیات وي برابر د 80 سره هغه بي دی نو دا سوډو کوډ دی د دې په ترو باندې هر یو پروګرامر په هر لانګویج کې کولی شي کوډ ولیکي هغه که په سی پلس پلس کې وي هغه که په پایتان کې وي هغه که په جاوا سکرپټ کې وي هغه په هر یو لانګویج وي هغه کولی شي دې په ترو باندې کوډ وکړي ځکه چې دلته سمپل لیکلی شي دغه کنډیشن یا دغه سټیپس کوم موږ د په سمپل انګلیش سوډو کوډ سره لیکل شوي دي دغه ځای کې نو ته به خپل پروګرامینګ کمپلیټ کې اوس ما لکه مخکې درته وویل دا یو بل سره ایکول نه دي اما د کمپیریزن دپاره چې موږ ته په ذهن کې ښه کښېني دا موږ په یو ټیبل کې رسم کړي دي چې هغې کې موږ راځو
چې الګوریتم دی، فلو چارت دی او سوډو کوډ دی. صحیح شو. دا موږ په کوم سره ښودل کېږي؟ فارمټ شکل د دې کوم دی. الګوریتم چې دا نمبر سټپ دی، موږ ته مخکې ویل کنه الګوریتم چې شي یو معلوم سټپ چې په کوم سره موږ یو مسله یا مشکل حل کوو. بیا فلو چارت چې دی ډیاګرام دی، یو ویژوال دی. ما مخکې درته ویل ډیاګرام څه شتل کېږي؟ په عکس سره ښودل چې هغه عکس ښودل دی، هغه عکس رسمول معلوم سمبول باندې کېږي، نو په هغې تر سره فلو چارت ښودل کېږي. سوډو کوډ موږ ویل پلان انګلیش مطلب ټیکسټ دی، خپل د انګلیش ټیکسټ دی. په ته پښتو کې هم لیکلی شي، مسله نشته. ته پښتو کې ولیکه، لکه دلته لیکلي سټارټ ته ولیکه، شروع A نمبر اخیستل، B نمبر اخیستل، بیا جمع کول د A B او پرنټ کول د A او B دغه A او B. صحیح شو. نو ته په پښتو کې هم لیکلی شي. سوډو کوډ امپورټنټ نه دی چې ته په کوم لانګویج کې لیکې، اما مهم دا دی چې باید ستا نور ډیولپر کوم بل چې ډیولپر یا بل کوم پروګرامر چې ستا سوډو کوډ ویني هغه پوه شي چې دا پروګرام څنګه کار کوي. دا د سوډو کوډ د یوازې پروګرامینګ لپاره استعمالیږي، دی باندې وداوټ ډیولپر هیڅوک نه پوهېږي. بیسټ فار د کوم د څه دپاره غوره دی؟ ښه، الګوریتم چې دی سټپ بای سټپ لاجیک دی. موږ مخکې ویلی دی یو شي پخول د یو هرې مسلې حل کول، هغه یو معلوم سټپس دي چې په کوم سره هغه سول کېږي، نو دوی ته سټپ بای سټپ لاجیک ذکر کېږي. او فلو چارت همغه سټپ بای سټپ لاجیک موږ ته په څنګه ښیي؟ ویژوالایز موږ ته په یو عکس شکل کې ښیي چې ګوره د دغه ځای څخه پروګرامینګ سټارټ شوی دی، دې ځای پورې راغلی دی. پری کوډینګ ډیزاین دی او سوډو کوډ موږ ته د کوډ ډیزاین راکوي. دلته وګوره یو اندازه ډېر کوډ ته ورته دی. ولې کوډ ته ورته دی؟ ځکه انپوټ دی دغه ټول معلومیږي. نو پری کوډینګ ډیزاین دی، ریل سینټکس نه دی خو پری کوډینګ ډیزاین دی. او آیډینس لکه الګوریتم چې دی هر څوک یې اورېدلی شي، هر څوک پرې پوهېږي. یاره چای پخول دغه طریقه ده، هر څوک پرې پوهېږي، سمپل ده. همداسې فلو چارت باندې ویژوال لرنر پوهېږي، هغه څوک چې کولی شي چې ګرافونه او دې شیانو باندې پوهېږي، نو کولی شي چې د فلو چارت له ترونه څه وکړي، اخذ وکړي چې یاره دلته څه ایکسپلین کړي دي او څه کار کوي. خو سوډو کوډ یوازې ډیولپر دپاره دی. مخکې ما ویل، اوس مې درته بیا تکرار کړه چې یوازې ډیولپر کولی شي په سوډو کوډ پوه شي. لانګویج چې کوم دی، دې کې نیچرل لانګویج ده، مطلب سمپل لانګویج ده، کوم چې موږ عام استعمالوو. په دې کې سمبول دی چې هغه کوم سمبول ما درته په مخکې سلایډ کې وښوده، او دې کې انګلیش لایک سینټکس دی. په دې کې انګلیش ډول باندې سینټکس دی، نږدې دا کوډ ته هم نږدې دي، خو انګلیش دی، سمپل انګلیش دی چې هر څوک پرې پوهېدلی شي. نو دلته لیکلي دي چې دا موږ درې واړه موږ استعمالوو. مخکې د دې شي ته موږ کوډ ولیکو او دا موږ سره هیلپ کوي په دې کې چې کوډ اسانۍ سره زده کړو او اسانۍ سره ولیکو. مونږ اوس دې له راځو مهم سوال دی چې ښه زما خو سی پلس پلس هم زده شو، زما خو کوډینګ هم زده شو. لکه څنګه چې مونږ مخکې مونږ وویل، دلته اوس بیا هماغه خبر راځي. پروګرامر دا کمپنۍ نه دي، کمپنۍ پروګرامر ته ضرورت نه لري چې هغه یوازې کوډ کوي. هغوی دې ته ضرورت لري چې هغه یو پرابلم سولف کړي. او پرابلم دپاره ته باید ریل پروګرامر وشي. کله چې ته ریل پروګرامر وشي، ته کولی شي یو پرابلم سولف کړي. که چېرته ته یوازې سینټکس میمورایز کړي، سینټکس دې په یادو زده کړي وي، کوډ دې په یادو زده کړي وي چې دغه شانتې دا کېږي، دغه شانتې دا کېږي، نو ته بیا نشي کولی چې ایز ا ګوډ پروګرامر کار وکړې. نو دلته وایي کمپنۍ موږ نه څه غواړي، او یوازې سمپل مثال یې ورکړی دی د سی پلس پلس ګلیمپس، یو وړوکی مثال ته د سی پلس پلس ویل کېږي. نو دلته وګوره، پروګرامر ډونټ میمورایز، دې سولف پرابلمز. موږ څوک چې د دې نه وروسته ته باید هر وخت سوچ وکړې چې پرابلم څه شی دی او څنګه سولف کېږي. که چېرته ته دې ډول خبرو ته سوچ وکړې، ته ایز ا پروګرامر یې. که چېرته دې ته سوچ ونه کړې، ته بیا که هر څومره ستا سینټکس کوي وي، هر څومره ته سټرانګ وي په کوډینګ کې، ته بیا هم پروګرامر ورته نشي ویلی. کمپنۍ څه کوي، هغوی داسې خلک نه هایر کوي یا داسې خلکو له وظیفه جاب نه ورکوي چې هغوی په سینټکس باندې پوهېږي، په کوډینګ باندې پوهېږي. هغوی هغه چا له اجازه ورکوي یا هغه چا له کار ورکوي چې هغوی کولی شي په پرابلم حل کړي. دلته په دغه چوکاټ کې لیکلي دي، کمپنۍ ډونټ هایر پیپل بیکاز دے نو سینټکس، دے هایر پیپل بیکاز دے سولف پرابلمز. دوی هغه څوک انتخابوي چې کوم پرابلم سولف کوي. که چېرته ته دا ویډیو یا دا لیکچر ته پوره او کمپلیټ وګورې او په دې باندې غور وکړې، اخر کې انشاءالله که ټاسک درکوم که نه، نو په نیکسټ لیکچر کې تاسو ته ټاسک درکوم، نو په دې باندې ته سوچ وکړې، انشاءالله کمپلیټلی ته ایز ا پروګرامر ریډي کېږي. د دې نه وروسته هر یو لیکچر چې موږ پړاو لومړی به پکې د دې لیکچر 1 ټاپکس ریډ کوو. دلته وګوره پروفیشنل ډیولپر څه کوي، اول سوچ کوي بیا ډیزاین کوي. لکه ډیزاین کېږي په الګوریتم سره، فلو چارت سره او سوډو کوډ سره. د هغې نه وروسته بیا رایټ کوډ، دا کوډ لیکي. کوډ هم چې ولیکي، د هغې نه وروسته که چېرته په دې کې کوم ایرر راغی، کوډ رن شو، کوډ کار ونه کړو، نو ډي بګ ورته ویل کېږي. د هغې ایرر یا بګ سولف کولو ته ډي بګ ویل کېږي. صحیح شو. بګنرز هو سکپ د تھینکینګ سټپ ګیټ سټک د اینډز ټوډے. هغه بګنر لکه تاسو چې که چېرته بګنر لیول کې ته اوس نه یوازې په کوډ باندې کوشش وکړي چې بس
څنګه زه سینټیکس لیکم هماغسې ته ما پسې تکرار کړې نو سبا چې ته نوې سینټیکس ته واوړې نوې کوډ ته نوې پروسس ته واوړې نو هغې کې تا ته ایرر را پیدا کېږي هغه ایرر بیا ته نشي سولو کوی نو په دغې وخت کې تا ته پروګرامینګ یا کوډینګ سختېږي دلته ہوم ورک ورکړی دی ہوم ورک دا دی او په دغه دواړه خبرې شوي چې په نیکسټ لیکچر کې به انشاءالله موږ څه وایو او ہوم ورک شی دی ہوم ورک دغه دی چې په دغه څو شیانو چې دلته لیکل شوي دي په دې به تاسو سوچ وکړئ او دې دپاره به الګوریتم جوړ کړئ فلو چارټ جوړ کړئ او سوډوکوډ به هم ولیکئ چای جوړول میکینګ ټي د دې اول به الګوریتم جوړ کړئ چې کوم سټیپ به اخلي دا درته تیار ما ایکسپلین کړی کوکینګ رایس دا هم ما ایکسپلین کړی دی خو تاسو به ډیټیل سره کلیر کړئ ګوینګ ټو سکول د دې باره کې چې دې کوم سټیپ اخیستل کېږي چې یو څوک سکول ته ځي چارج موبایل چې چارج کېږي لکه مثلا موبایل چارج کړه موږ چې استعمالو لومړی به چارجر راخلي بیا به کیبل راخلي ورپسې به ساکټ کې بندوي بجلي به پې آن کوي بجلي ته برق چورځوي برق به پې آن کوي او بیا به موبایل چارج ته ږدي شو نو دا چې شو فاینایټ سټیپ شو او دې سره یو الګوریتم دی او دې سره یو مسله حل شو هغه مسله چې د موبایل چارج مسله حل شوه په نیکسټ لیکچر کې به انشاءالله موږ د سی پلس پلس انسټالیشن وایو ویس کوډ به وایو چې ویس کوډ څنګه انسټالیږي سی پلس پلس څنګه انسټالیږي په د دریو واړو اپریټنګ سیسټم کې چې هغه میک اپریټنګ سیسټم دی لینکس اپریټنګ سیسټم دی او وینډوز اپریټنګ سیسټم دی په ټولو سره انشاءالله پوه شو هغې کې موږ خپل لومړنی پروګرام لیکو په سی پلس پلس کې چې هغه هیلو ورډ به وي او موږ به ویریبل او ډیټا ټایپ باندې خبرې کوو انشاءالله د نیکسټ لیکچر کې د بیا لیدو په هیله ښه وخت الله حافظ ښې شی وي